السلام علیکم، سلامونه، احترامات. ملګرو، نن ما تاسو ته دوه معتبر شخصیت راوړي دي. هغې کې یو د ډېر ګران ممتاز اورکزی صاحب او بیا به د هغې نه بعد د ده یو څو شعرونه تاسو سره شریک کوم او د هغې نه بعد به د ډاکټر اسرار اتل صاحب یو غزل تاسو سره شریک کوم. امید لرم ستاسو به خوښ شي. ډېره مننه. څوک به مې مړ له مې کدې راوړي، څوک به مې مړ له مې کدې راوړي، داسې یو رنګ به مې توبې راوړي، داسې یو رنګ به مې توبې راوړي. ماښام د دا وخت کور کې نه وي ممتاز، ماښام د دا وخت کور کې نه وي ممتاز. اوس به راځي سترګې به سرې راوړي، څوک به مې مړ له مې کدې راوړي، داسې یو رنګ به مې توبې راوړي، داسې یو رنګ به مې توبې راوړي. ډېره مننه ملګرو. دا د زیړ مازدیګری په پېښور کې د هغې کتاب نه ما خوښ کړی دی او سپیشل د خپلو مینوالو دپاره، خپلو ملګرو دپاره چې کوم زما د یوټیوب د لارې ملګري دي او زما کتونکي دي. غزل دی، وایي دا چې رنګونه د جلال او د جمال ګورم، دا چې رنګونه د جلال او د جمال ګورم، زه ستا په سترګو کې د خپلې مینې فال ګورم. او ساقي منکر دی اسمان هم وریځې نه راولي، ساقي منکر دی اسمان هم وریځې نه راولي، زمه د میله چرته سوری ستا د شال ګورم. او بل ډېر زبردست شعر دی، وایي چې الله دې نه کړي چې دا خاورو خټو کلي وران شي، الله دې نه کړي چې دا خاورو خټو کلي وران شي، بیا به د یار دیدن له کوم ځای کې دیوال ګورم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وایي الله دې نه کړي چې دا خاورو خټو کلي وران شي، بیا به د یار دیدن له کوم ځای کې دیوال ګورم. لکه چې ځان وینم داسې زړه له ډاډ راکوي، لکه چې ځان وینم داسې زړه له ډاډ راکوي، تر نیمې شپې مې ویښ ساتي چې ستا رومال ګورم. او زه وایم تا سره نږدې اوسي په دغه غرض، زه وایم تا سره نږدې اوسي په دغه غرض. ډېره مننه. زه وایم تا سره نږدې اوسي په دغه غرض، ستا د کوڅې هر یو سړي ته ستا په خیال ګورم. او وایي زه وایم تا سره نږدې اوسي په دغه غرض، ستا د کوڅې هر یو سړي ته ستا په خیال ګورم. او آخري مقطع ده، وایي دا فال کتونکي خلک هم جوړ په هغه مین دي، دا فال کتونکي خلک هم جوړ په هغه مین دي، اتله تروي وي تندې چې په فال ګورم. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. الله په امان.